سرپدار ختلی خیم د پښتو سا سرپدار ختلی خیم د پښتو سا پروت په دښتو بیابان خیم لیونو سا د پردیو په جنت به لاړې تو کړم زم دوزخ ته د دې خپلو پښتنو سا د پروګرام په دې برخه کې د ډګروال ګل محمد څخه هیله کوو چې د ناروې له څانګې لخوا رالېږل شوی پیغام موږ تاسو ته وړاندې کړي. د ټولو مشرانو او راغلو مېلمنو په اجازه د پښتنو د یووالي د ورځې په مناسبت د پښتنو د ټولنیز ولسیز ګوند د ناروې د څانګې پیغام. محترمو حضارو، تاریخ شاهد دی چې انګریزي ښکېلاک ګر ځواک نه یوازې د ډیورن د تپل شوي مصنوعي استعماري کرښې په وسیله د پښتون د قوم سره خیانت او دښمني کړې ده او دغه تپل شوي استعماري مصنوعي کرښې په واسطه یې په ظاهره توګه ورونه د ورونو څخه جدا کړي دي، بلکې هر وخت چې انګریزي ښکېلاکګر ځواک ته د افغانستان په هکله موقع په لاس راغله، دوی د افغان ولس او خاصتا د پښتنو د قوم سره نه هېرېدونکي تاریخي خیانتونه ترسره کړي دي چې ساری په تاریخ کې ډېر کم لیدل کېږي. دغه تړون په هېڅ صورت سره لر او بر پښتانه نه خو په رسمیت پېژندلی دی او نه یې منلی دی او نه تر اوسه پورې دغه تپل شوي مصنوعي کرښه کوم حقوقي او قانوني مشروعیت پیدا کړی دی. د ډیورنډ مصنوعي کرښې تړون د لومړۍ ورځې څخه تر وخته پورې نه یوازې دا چې د کوزې او برې پښتونخوا د اوسېدونکو لخوا تایید او منل شوې نه ده، بلکې د ابتدا څخه تر اوسه پورې دغه استعماري تړون په ضد یې په پرله پسې فعاله مبارزه کړې ده او کوي. حتی د کوزې او برې پښتونخوا یو اوسېدونکي هم تر اوسه نه یې منلې ده او نه یې په رسمیت پېژندلې ده، بلکې د افغانستان د ټولو جرګو او پارلمانونو لخوا دغه تړون په کلکه غندل شوی او رد شوی دی. موږ د پښتنو ټولنیز ولسیز ګوند د غړو او په خاصه ډول د دغه ګوند د مشر ډاکټر کبیر ستوري د 1993 کال د 1993 کال د هغه ابتکار او وړاندیز قدرداني کوو چې یو ځلې بیا په ډاګه دغه استعماري تړون باطل اعلان کړ. د پښتنو د پوره یووالي او بریالیتوب په هیله محمد نادر سرشار د پښتنو ټولنیز ولسیز ګوند د ناروې څانګې مشر. تشکر.